سلامونه دوستانو ستړي مسئ الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ شئ. دوستانو راځو نن د واده سره سم د څو ډېرو عرصې بعد لومړی وختونو کې چې کله ما خپل یوټیوب چینل جوړ کړی و تاسو ته ما د واټر سپلای موضوعات وړاندې کړل تیوریټیکل، خو د څه مشکلاتو له امله مشکلات زیات وو. تاسو ته مې د واټر جیم ویډیوګانې شوټ نه کړې، کومه پروژه مې درته پکې ترسره نه کړله د واټر سپلای. نو له واده سره سم له ډېرې مودې څخه وروسته تقریبا څه کم کال یې پوره کېږي، بښنه به هم کوئ. خو راځو نن تاسو ته زه د واټر جیم انټروډکشن درکوم. ګورئ واټر جیم به زه آن کړم. د واټر جیم مختلف ورژنونه دي. تاسو چې هر یو انسټال کړی په هر وخت کې دا ویډیو تاسو ګورئ، ممکن 2-3 کال وروسته یې ګورئ، ممکن سبا ته یې وګورئ دا ویډیو. بعض دوستان دي سرچ ورکوي ډېر وخت وروسته دا ویډیو ګوري. وایي په هغه وخت کې چې کوم یو واټر جیم تاسو انسټال کړئ هېڅ مشکل نشته. ما سره واټر جیم داسې ده، بعضې واټر جیم د سیول 3D سره لینک کېږي، خو بعضې واټر جیم لیسنس چې موجود وي بیا هغه ورسره کنیکټ کېږي، یعنې ورسره یو لکه هوبهو د اټوکیټ غوندې راځي. اټوکیټ خو به تاسو الریډي اټوکیټ باندې پوهېږئ، انټرفیس د اټوکیټ غوندې راځي. چې کله د اټوکیټ غوندې انټرفیس ته تاسو مخکې هغه نه مخکې تاسو بینټلي واټر جیم ورته رن کوئ، چې هغه هم رن کړه بیا هغه خپله ورسره لینک کېږي. چې کله لینک سو تاسو بیا همغلته لکه دلته واټر جیم کې زه سره کوم کار تاسو ته کوم، هوبهو همدغسې کار بیا تاسو هغه کې کوی شئ. نو ما سره چې کوم یو دلته واټر جیم د بینټلي واټر جیم ده، تاسو ته کوم یو ورژن چې هر یو ورژن وي تاسو انسټال کړی مشکل نشته، بلکې ټول یو شی دي. بعضې فیچر یې ورکې نوې راغلي وي خو هغه هم دومره تاثیر نه کوي ستاسو په کار باندې. راځو کله چې واټر جیم خلاص شي ویلکم راځي. ویلکم کې کویک سټارټ لیسن یو انټروډکشن یې تاسو ته کوم نن. کویک سټارټ لیسنز باندې کله موږ چې کلیک کوو دا موږ ته یو PDF فایل خلاصي. دا PDF فایل چې کله موږ ته خلاص وو دا مکمل انټروډکشن یعنې مکمل معلومات یې موږ ته ورکوي. که چېرې تاسو ولوستلو تاسو به په واټر جیم باندې ډېر څه زده کوئ ترېنه. دا کوم انټرفیس باندې کوم یو کتاب د کتاب PDF شکل باندې 200 ورکې ده، دا معلومات یې ورکړي دي. تاسو یې کتلی شئ دلته معلومات دي، فیلډ آپشن ده پکې. نو دغه زه تاسو ته سټپ بای سټپ ټول کوم، انشاءالله تاسو کنفیوز کېږئ. دا ټول باندې موږ په یو ډیمانډ ور معرفي کول دي، د پایپ پراپرټیانې دي، دې کې به موږ انشاءالله ایډیټ کوو. نو دا په لومړي قدم کې تاسو دا شي سره مخ کېږئ. نو کله چې تاسو بند کړلو نو دغه هایدرولیک کریټ نیو هایدرولیک موډل کریټ سو، همغلته کویک سټارټ لیسنز نه لاندې کریټ هایدرولیک موډل به تاسو وایي. تاسو ته زه عملي خپله ښیم. دا زه یو ور بیا کلوز کوم زما واټر جیم، زه دا بیا رن کوم. ګور بینټلي واټر جیم کنیکټیډیشن اپډیټ دریم ده. ګوره کریټ نیو هایدرولیک موډل اوپن ایگزسټینګ هایدرولیک موډل. ګور الریډي تاسو په پروژه باندې کار کړی دی، تاسو غواړئ چې هغه اوپن کړئ، نو اوپن ایگزسټینګ یعنې دلته تاسو دې نه مخکې چې تاسو څه وکړئ نوې پروژه سټارټ کړئ، یو مخکې نه یو پروژه ورباندې کړې ده، دغه پروژه تاسو ترسره کړې ده، نو تاسو دلته اوپن ایگزسټینګ هایدرولیک موډل دا تاسو کلیک کړئ. تاسو مخکې چې کومه پروژه باندې کار کړی وي دا تاسو ته راړئ. خو زموږ اول وار ده موږ ورباندې کار کوو، موږ کریټ نیو هایدرولیک موډل باندې کلیک کوو. دا پروګرس کېږي، انیشلایز کېږي، نوی هایدرولیک موډل زموږ لپاره سټارټ کېږي. دا به سټارټ سي انیبل چینج ټریکینګ دا به ورته نو کو کریټ نیو هایدرولیک موډل بس دا به نوی هایدرولیک موډل موږ ته خلاص. نو د دې نه وړاندې کله چې تاسو په یو پروژه باندې شروع وکړئ، زه به تاسو سټپ بای سټپ په پروژه باندې کار کوم. هغه نه مخکې تاسو ته څه معلومات درکوم. دا معلومات ګوره ډېر اړین دي په واټر جیم کې. چې کله تاسو واټر جیم باندې یو پروژه ترسره کوئ، تاسو به د دې لپاره سروې کوئ. د سروې تاسو ته مکمل ویډیوګانې ما اپلوډ کړي دي چې تاسو به څنګه سروې کوئ. خو بیا هم یو کویک ریویو درته ورباندې کوم. دغه کویک ریویو تاسو سره ډېره ګټه کوي. نو د دې ریویو په اساس باندې تاسو نور ورباندې اګاه شئ. ما خپله یو سروې ترسره کړې ده، ګوره د پریکټس په خاطر باندې، ستاسو د پوهې په خاطر باندې ما دلته په خپل سټوډیو کې ناسته باندې ما یو
سروې کړې ده. سروې مې له ځانه کړې ده، داسې له ځانه نه ده، خو دغه معلومات زه تاسو ته په مکمل تشریح کوم. ګوره چې کله تاسو سروې ترسره کوئ، تاسو سورس باید تاسو معلومه واوسي. سورس چې کله معلومه سو، تاسو هغه اکثریت مشکلات حل کیږي. ګورئ سورس دا پروژې ولې موږ ترسره کوو؟ پروژې دې لپاره ترسره کوو چې خلکو د اوبو د قلت سره مخ وي، یعنی خلکو ته صحي اوبه موجود نه وي، یعنی د اوبو مشکلات موجود وي. هغوی بیا وروسته دولت عارض کیږي، دولت بیا پروژې ترسره کوي، ډیزاین کوي، بیا مؤسسات یا دولت خپله دا پروژې تطبیقوي یا شرکتونو ته ورکوي، نو دا پروژې بیا ترسره کیږي. نو د دې لپاره په لومړي قدم کې کله چې موږ سروې ته ځو، سروې لپاره ته چې کله موږ ځو، دغه سروې موږ په څو قسمه باندې کوی شو. تاسو مقصد چې دوه قسمه سروې موږ کوی شو. یو سروې داسې ده، ګوره تاسو به ځان سره جی پی ایس وړئ، په جی پی ایس په اساس باندې به تاسو سروې کوي. هغه څنګه؟ ګوره چې کله تاسو هرې ساحې ته ځئ، کوم ځای کې جاینټ وي د واټر ټینک کې، تاسو هلته مینولي ورسره بیا ورسره جی پی ایس کې هر څه ذکر کوئ چې په دې ساحه کې دا شی موجود ده، په دې ساحه کې دا شی موجود ده، جاینټ ده، واټر ټینک ده، د پایپ مسیر کومه چې ده، نو دغه ستاسو دا سروې به سم مینول وي. دا کوارډیناټ بیا راخیستل کېږي. دې کې ګوره جیو ریفرنس سروې دې ته ویل کېږي. بیا په جی ایس ته ورچول کېږي، جی ایس بیا موډلینګ ورباندې ترسره کېږي. پس له موډلینګ نه د همغه ساحه یا ګوګل ارت ته دا کوارډینیټ ورچول کېږي، مکمل هغه جي نقشه راخیستل کېږي. هغه لږ مغلق کارونه دي، ټول یو معنی لري. دویم اوله سروې یو معنی، خو دا مسلکي او پروفیشنل طریقه چې ده چې چا سره سهولت موجود واوسي، نو دغه اولنۍ جیو ریفرنس سروې بهترین اپشن ده ورته. لږ به ډیزاین په وخت کې ډیزاینر ته مشکل وي، ممکن بعضې شیان هیر وي ورنه، بعضې دواري لږ مشکلات وي. د افغانستان حالات تاسو ته معلومیږي. نو کله چې دغه سروې ترسره کړله، مکمل په ډیټا سره ده په جی پی ایس پوینټونه اخلي. چې پوینټ اخلي هلته دی چې کله سروې ترسره کوي، ګوره کوارډینیټ او الیویشنز ده خو به هماغه جی پی ایس ورته اخلي. د پایپ اندازه لینت دوی به په مینولي هلته نه ترسره کوي چې کله جیو ریفرنس سروې ترسره کوي. دا بیا په جی ایس ته چې کله ورواچول شي، هلته موډلینګ ورباندې ترسره کوي یا ګوګل ارت ته، هغه خپل هلته لینت ډیفاین کوي ورته. چې کله لینت ډیفاین کړه، تاسو ته ضرورت نشته تاسو لینت ورته ډیفاین. نو دغه د کورونو شمېر ده، څو کورونه موجود دي په کور کې، هغه د کومې هرې ادارې ځان ته یو ارقام دي. دا ارقامو په اساس باندې تاسو به څه کوئ، دغه اندازه د کورو فامیلونو اندازه به ورته ضربوئ د 20 کلونو 30 کلونو لپاره 25 کلونو لپاره تاسو پروژه ډیزاینوئ. نو دغه پروژه چې کله تاسو سروې کړله، مینولي کومه جی پی ایس سروې چې تاسو ترسره کړله، دا ارقام به تاسو مکمل راخلئ. ډیمانډ تاسو ته معلومیږي چې هره اداره کې تاسو کار کوئ، هغې ادارې په اساس باندې تاسو ته معلومیږي. داسې بعضې ادارې دي ښار کې کار کوي، له 80 نه تر 100 لیټرو پورې پر ورځ د یو فی نفر لپاره نیول کېږي، پر کپیټا نیول کېږي. او بعض داسې چې کلیوالي سیمو لپاره سروې کوي، 40 نه 500 پورې، 15 نه تر 15 نه تر 40 لیټر پر ډے پر کپیټا په نظر کې نیول کېږي. نو دغه ارقام چې کله موږ راټول کړه، نو دا نور ډیزاینر کار ده، ډیزاین به بیا ترسره کوي. ارقام هغه ډیزاینر خپله راخلي، سرویر یا ممکن داسې واوسي چې ډیزاینر خپله ځي سروې کوي، یا سرویر موجود وي، ډیزاینر ته سروې اخلي، منظمه سروې، هغه د هغې ساحې ټوپوګرافیکي معلومات هر څه ورته ورکوي، د واټر ټینک معلومات هم ورکوي، د ریزروایر نه د اوبو راخلي، او یا کومه چینه ده، او که چینه نه اوسي بیا له کوهي نه استفاده کوي، ویل نه. دا هغه ویل کیندل بیا پروژې مختلفو ساحو کې شرایطو ته په کتو هماغلته کیندل کېږي، نږدې وي یا لرې وي، چې چېرته اسانه وي منظمه وي، هلته دا هر څه ترسره کېږي. دا چې کله ترسره شو، نو په دې وخت کې دا سروې راوړل کېږي، ډیزاینر ورباندې موډلینګ کوي، موډلینګ په جی ایس کې ورباندې په واټر جیم کې ورباندې کوي. واټر جیم کې ګورئ دغه ارقام د پایپ قطر. یو خبره تاسو یاد وساتئ، واټر جیم ډیزاین نه کوي، انالایز کوي. بس دغه الفاظ در سره زده کوي. که تاسو دا فکر کوئ چې واټر جیم موږ ته ډیزاین کړي، دا هېڅ امکان نه درکوي، انالایز درته کوي. د ټرایل اینډ ایرر میتود باندې موږ ورته قطر ورکوي. دوی بای ډیفالټ 1.5 ملي متره کوم یو قطر ورکوي،
بای ډیفالت، خو هغه ډېر زیات قطر د اوبو په ډېر سلو حالت کې ورکوي حرکت کوي. نو موږ څه کوو؟ موږ ته سرعتونه معلوم دي، سلوپونه معلومیږي، هلته بیا الیویشن یې معلومه وي، د هرې ساحې کوارډینیټ معلوم وي. واټر ټینک موږ په جګه ساحه کې لګوو، یا الیویټډ واټر ټینک وي، یا په جګه ساحه کې سرفیس واټر ټینک موږ ته په جګه ساحه کې ورته په نظر کې نیسو. دا چې کله ورته په نظر کې ونیولو نو هلته سرعتونه ترې پیدا کېږي. چې کله سرعتونه پیدا سو، دا سرعتونه په بعضې اوقاتو کې بعضې شبکو یو جنکشن کې ډېر زیات وي. د دې د کمولو لپاره کوم یو پریشر ریډکشن وال د هغه په نظر کې پی آر وي وال په نظر کې نیول کېږي. دا وال چې کله ورته په نظر کې ونیول سو، دغه پریشر د اوبو راکموي، یعنې سرعت تر څو هلته شبکه کې مشکل رامنځته نه کړي. خبرې زیاتېږي چې تاسو ورباندې پوهېږم. دا تیوریټیکل خبرې دي، یو وار بیا درته ریویو ورباندې کوم. د هغې څخه وروسته چې کله تاسو دا سروې وکړله، ډیزاین کې خبره وه، انالایز بیا تاسو جیس ته دا ارقام واټر جیم ته دا ارقام تاسو وراچوئ. دا ارقام چې کله تاسو واټر جیم ته وراچوئ، موډلینګ ورباندې ترسره کوئ. چې کله موډلینګ وکړو بای ډیفالټ هغوی ټول ارقام تاسې ورکوئ. سرعت په هر یوه ساحه کې سرعت او کوارډینیټ، هلته خو به کوارډینیټ راخیستې وي، که جیو ریفرنس وي. که جیو ریفرنس نه وي بیا کوارډینیټ نه ورته ورکول کېږي، خالي الیویشن ورته ورکول کېږي بس. نو تاسو پایپ ته اوږدوالی هم ورکوی شي. که چیرې جیو ریفرنس وي اوږدوالي ته ضرورت نشته، که چیرې جیو ریفرنس نه وي اوږدوالی به تاسو خپل مینولي ورته ورکوئ. جیو ریفرنس داسې راځي لږ سروې کې مشکلات یې سخته ده، خو نور ډېر مسلکي سروې او مسلکي ډیزاین کېږي. نو تاسو بیا ورباندې موډلینګ کوئ. چې کله موډلینګ ورباندې وکړه، تاسو انالایز کوئ، کمپیوټ کوئ. چې کله کمپیوټ کې تاسو مشکلات درکوي شبکه کې، هغه صحیح کوئ. قطر زیات وي، کم وي، سرعت زیات وي، کموي. دغه تاسو ورباندې ترسره کوئ. په فاینل کې تاسو پروژه صحیح راوځي. چې کله صحیح راووته، لاسز دلته په نظر کې نیول کېږي. هغه تاسو خپل لاسز واټر جیم اندازه کوي. چې کله دا محاسبات ترسره درته انالایز یې وکړو، مشکلات ختم شو، نو تاسو بیا د هغو لپاره فایلونه جوړوئ، دا پروژه پرنټ کوئ، تطبیق لپاره تاسو وړاندې کوئ. بله همدغه پروسیس همدا ده. بله داسې کېږي تاسو مینولي ساحې ته ځئ، ځان سره به داسې یو ورقه وړئ، یا به A4 وي یا به A3 سایز وي. دا به چې کله ځان سره ویوړله، تاسو به دا ارقام زه تاسو ته په لیپټاپ کې کوم چې کله دا پروژه انپورټ کوم تاسو ته بیا ټول ښیم. دلته ټوټل پاپولیشن فیملیز دي، یعنې ټولو کورنیو کومه اندازه چې ده، دغه کومې کورنیو اندازه چې تاسو به ترلاسه کړله، د هغې څخه وروسته کومې کورنۍ بعضې داسې اوقاتو کې راځي افغانستان د شرایطو په اساس باندې په یو کور کې څو کورنۍ پرتې وي. نو خلک یې د غربت سره مخ دي، غریب خلک یې دي. نو د هغې په اساس باندې په یو کور کې ممکن 2-3 کوچني کورونه واوسي، یعنې فیملیز واوسي. کومې یو کور وي، یو فامیلونه وي. فامیل یعنې د یو شخص اولاد، او یو داسې وي چې کورونه وي. نو په یو کور کې ممکن 2-3 کوره واوسي، 4-5 بعضې لوی کورونه جوړ کړي وي، 5-6 کسه ورکې اوسېږي. نو دغه تاسو هلته بیا معلومات چې کله سروې کوئ دا راټولوئ. ایوریج اندازه د کورنۍ د تاسو ته د هرې اداره کې چې کار کوي دا تاسو ته درکوي. تاسو به مینولي څه کوئ؟ الیویشن به راخلئ. هغې سایډ کوارډینیټو ته بیا ضرورت نشته، خالي یو خاص الیویشن به راخلئ چې واټر ټینک وي، جنکشن وي، ټپونه وي، د دې ټولو الیویشن یې به راخلئ. خاص چې الیویشن یې به راوخیستل، مینولي به تاسو به سکیچ باسئ. دا ما په لاس باندې خپله سکیچ ویستی ده، په پنسل باندې مې سکیچ ویستی ده، پوهې په خاطر باندې. تاسو قلم هم ویستی شئ، هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي. ما دلته په دې ساحه کې دلته سروې کړې، له ځانه مې یو ارقام ورته ورکړي، دا به تاسو مینولي ځئ. ما ډېر مغلقه دلته چې کوم یو څه ترسره کړي ډېر مغلق دي، او ډېر زیات شیان مې ورکې اضافه کړي. ډېره لویه سروې ده. که چېرې تاسو دا سروې کوئ 4-5 ورځو کې تاسو دومره سروې نشئ کولی، یعنې وخت در نیسي مینولي چې کله تاسو سروې کوئ. تاسو خلکو سره په ځان پوهوئ. که چېرې خلک آګاه وي، خلکو خپله هلته خلک خپله عریضه کوي د پروژې لپاره، چې د واټر سپلای پروژې لپاره چې خلک د اوبو د قلت سره مخ وي، نو خلک به آګاه هم واوسي. که چېرې آګاه وي نو تاسو کومه سروې چې د مشکلات کم دي، ډېر په اسانۍ تاسو کولی دي. د هر یو پایپ جنکشن چې چېرته تاسو په نظر کې نیسئ، ګورئ الیویشن به یې راخلئ د جنکشن.
دا لازم دي. د هر یو جنکشن الیویشن به راغلی د واټر ټانک چې کوم تاسو ورته په نظر کې نیولې ده الیویټډ وي یا په جګه ساحه کې وي، تاسو ورته واټر ټانک د الیویشن به راخلي، پایپ اوږدوالی به راخلي، جنکشن الیویشن د هر یو جنکشن ترمنځ کوم یو پایپ اندازه لګېدلې ده دا تاسو پورې اړه لري. لینت به ګور راخلي د پایپ تر سوال د پایپ هم تاسو ورته اندازه کوي څو متر پایپ هلته خوري یا څو کیلومتر پایپ خوري، کیلومتر خو متر باندې اندازه کېږي. بیا چې کومه ساحه کې شبکه شاخصي سوې ده نو هلته تاسو د هر یو جنکشن نه تاسو ممکن سیدهن ولګوي، درې خولې چې لري یو عمومي راغلی وي، نور بیا دا سیدهن ولګوي هماغه ته تاسو د شبکه په دوه شاخو باندې ویشي، بیا ممکن مخکې ورسي نور شاخو باندې وویشل، تاسو یې زه مکمل ټول ډیټیل درته ښیم. او بل تاسو موډلینګ چې کله د ورکې کوي د کورونو موډلینګ کې خو د کورونو هغه کوم یو شکل چې دا نه ورکول کېږي چې کله تاسو د پرنټ کوئ هلته بیا اټیکیټ کې تاسو دا چې کله د سکیچ باسئ د دې سکیچ په هر یو ټپ سره به کورونه اندازه به ورته ورکوي چې دلته دومره کورونه دي او دومره فامیل ورکې ژوند کوي او ډیمانډ یې دومره ده. نو دغه د سروې اړین معلوماتو چې تاسو ته وړاندې سول نور چې خاص څه نه دي ورکې موجود ده، خو الیویشن چې کله تاسو مینولی کوم یو سروې کوي تاسو به الیویشن یې ورته ورکوئ، الیویشن یې ورکړئ ستاسو مشکل حل شو. راځو په لومړي قدم کې تاسو ته زه الریډي ممکن تاسو ورباندې پوهېږئ زه نور ورباندې درته کار کوم سټپ بای سټپ زه کار کوم تاسو ته ټول زه واضح کوم. موږ ضرورت لرو چې کومه سروې ما کړې ده تاسو چې کله سروې ترسره کوئ تاسو به څه کوئ دغه سروې به تاسو ورقه به سکین کوئ چې سکین کړئ جی پی جي یا پی ان جي فایل تاسو به دلته ورته امپورټ کوئ. څنګه به امپورټ کوئ راځو دلته بیکګراوند لیر ته بیکګراوند لیر باندې کلیک کوو نیو ته ورځو ډایرکټ فایل ته ورځو بینګ میپ بیا تاسو نقشه دلته امپورټ کوئ یا بل دلته فولډر جوړیږي خو راځو موږ فایل ته دا چې کله جیو ریفرنس فایلونه وي هم تاسو دلته کولی شئ ډیټا ورته امپورټ کولی شئ. دلته ما دوه سروې کړي همدغه یو سروې د خدای کې لږ مشکل دی تاسو ته ښیم. تاسو چې کله بیا سکین کوئ سکین کې تاسو دې مشکلاتو سره مخ کېږئ. ګوره دغه سرچپه ده او دغه صحیح راسته ده. دا سرچپه معنا دا د ټینک لاندې ساحې ته راغلی پورته نورو سروې راغلی ده یعنی عکس اوښتې ده دا منظمه هغه به کلیک وکړئ چې کوم یو سروې تاسو شیټ جوړ کړی دی باندې د به اوپن کړئ دا هم چې کله اوپن کړئ تاسو د به ډایرکټ چې ور کېږئ ځکه جیو ریفرنس نه دا چې یو فایل ده تاسو به راوړئ. اوس دا به تاسو چې وکړئ دا به زوم ټو زوم ایکسټینډ کړئ زوم ایکسټینډ کړئ تاسو دلته اوس پوهېږئ ګوره دغه سروې ما ترسره کړې زه به دغه پین ټول راواخلم دا کوی ما ورته په نظر کې نیولې دي ساحې الیویشن دا ده یعنی کوی لاندې د ښکته ده دا الیویټډ واټر ټینک په نظر کې نیولې ده چې کوم آر سی سی جوړیږي یا دا یا په جګه ساحه کې موږ ورته ټینک په نظر کې نیسو هغه ګوره تاسو پورې اړه لري چې تاسو سروې کوئ. ګوره سروې کې چې کله تاسو سروې کوئ کوشش دی چې کوئ دا شی وکړئ چې الیویټډ واټر ټینک صرف نظر وکړئ چې کله هم صرف نظر ترې نه وکړو تاسو داسې یو بله بدیل لاره ورته ولټوئ. دا صرف نظر په وخت کې کېږي چې کله بدیل لاره موجوده وي که چیرې بدیل لاره موجوده نه وي صرف نظر هم نه ترنه کېږي نو تاسو به داسې یو جګه غونډۍ وي ساحه وي چې هلته تاسو واټر ټینک جوړ کړئ او څه متضرره کېږي نه بهترین اپشن دا ده چې تاسو یو جګه غونډۍ باندې سرفیس واټر ټینک ورته په نظر کې ونیسئ. ګوره دغه الیویشن ده 2204 ده دا وګوره ما مینولي په خپل لاس باندې راغلی جیو ریفرنس سروې نه ده. دلته چې کله په دې سروې کې ما سره کوم ټوټل پاپولیشن ده پاپولیشن چې موږ ورته په نظر کې نیولی یعنې د کورنیو پاپولیشن ده 143 دا ټوټل کورونه چې دي 106 کورونه دي نو دا چې کله موږ راواخلو په دې باندې ویشو نو ځکه په بعضو ساحو کې په یو کور کې 2-3 کورونه موجود دي یعنې په یو کلا کې 2-3 کورونه دي. د دې الیویشن معلوم ده ګوره دغه ده دا الیویټډ ما ورته په نظر کې نیولې که الیویټډ نه وي جګې ساحې کې زه هلته تاسو ته بیا زه کار ورباندې کوم تاسو د پوهې په خاطر زه تاسو پوه کوم. دا وګوره د دې ساحې نه د ټینک نه تر دې جنکشنه پورې جنکشن 1 پورې 180 متره د پایپ اوږدوالی کوي تاسو به دا په پیتا باندې راخلئ. بیا راځي دلته دا بینډ لګېدلی ده بینډ په بخښنې سره ما بلینډ لیکلی ده بینډ لګېدلی ده السټریټر کې کار کوم هلته بلینډ راځي نو دې په خاطر باندې
دا بند دلته لګېدلی دلته پایپ کېږي د دې جنکشن 1 ته جنکشن 2 پورې 400 متره پایپ لري یعنی دا جګه ساحه کې موږ په په نظر کې نیسو تر څو هلته کافي اندازه باندې هیډ جوړ کړي دغه چې کوم یو دا جنکشن 2 د دې الیویشن 120 ده یعنی 2100 کا جنکشن 1 الیویشن معلوم ده دغه څخه وروسته دغه کوم یو جنکشن 1 تر جنکشن 3 پورې جنکشن 2 نه تر جنکشن 3 پورې 100 متره پایپ اوږدوالی لري دې ساحې نه ګور دلته بیا جنکشن 2 نه جنکشن 6 پورې دا جنکشن نور دلته موجود دي دا یو 1.5 متره فرض مثال دلته یو غونډۍ راغلی ده یا پټي دلته په منځ کې دي کورونه نور دې خواته دي نور یو څو کورونه دې خواته دي په پټیو کې نو منځ کې پټي دي بعض ځایونو کې کورونه دي خو په یو طرف باندې موږ شبکه نسو بولې دا موږ شاخۍ کوو شاخۍ کول هم همدا ده شبکې په هغه باندې تاسو پوهېږئ چې یو درې قسمه شبکې دي یو شاخۍ دي یو حلقوي دي بل دواړه شبکې دي یعنی هم شاخۍ دي هم حلقوي دي نو دلته دغه کومه شبکه چې د ټول شاخۍ شبکه ده دغه اندازه ګورل د موږ سټاپ د اس ټي پي په نظر کې نیولې ده د کورونو لپاره کوم یو ټاپ چې دا اوبه ترېنه خلک اخلي ګور دلته په دې ساحه کې چې کوم یو ده د ګور د دې الیویشن د 115 شپېته د 140 متره د ساحې تر دې ساحې پورې اوږدوالی لري کوم یو دغه ټاپ جوینټ 3 نه تر ټاپه پورې چې طرف ته دا 110 متره ده دا ما مینولي خپله کړې تاسو ورباندې پوه کړم دغه کورونو اندازه ده دا کورونو اندازه ما دلته ورکړې ده تاسو د په اډوکیټ کې بیا چې کله هم دا رسم کو تاسو باندې د په اسانۍ کولی شئ نو راځو دې خواته کته دغه ګورو ټول اندازې دي دا چې کله زه تاسو ته موډلینګ ورباندې وکړم تاسو ورباندې ښه صحیح بیا پوهېږئ نو دغه د پروژې څنګه موږ یو فایل راخلو واټر جیم ته امپورټ کوو د موډلینګ په خاطر باندې ګورئ تاسو کو دا فکر لري چې دغه د واټر ټانک نه تر دې جنکشن 1 پورې که چیرې دغه یو 180 متره وي دا خو مینولي ټول په سانتي متر ورکې په مخ باندې ټول 3 سانتي هم نه ده کوي 3 سانتي وي نو دغه 3 سانتي که چیرې موږ دې ته اوږدوالی ورکړو تاسو به دا فکر وکړئ چې دا به د اډوکیټ غوندې د دې ساحې نه راوځي لاندې چې ته به لاړ شي 180 متره به لاړ شي نه دا خپله مینولي چې کله تاسو عدد ورته ورکړئ یو 180 دا هماغه دې واټر ټانک نه تر جنکشن 1 پورې همدا وي خو په سیستم کې بیا چې کله رن سي کمپیوټ سي ویلیډیټ سي هلته ویلیډیټ بیا تاسو ښیم چې څه مشکل خو به نه وي ورکوي دا وینې دا د ویلیډیټ دا پروژه تر اوسه پورې موږ څه نه دي ترسره کړي ورباندې اوس ګو دلته هغه پرابلم ور فاونډ ډیورینګ د ویلیډیشن ولې فاونډ سو دا ګوره یو شی هم دلته نه دي ورباندې ترسره سوي اس چې ټي موږ ویلیډیټ کړو نو اول به چې موږ موډلینګ ورباندې وکړو پس د موډلینګ نه موږ دا بیا ویلیډیټ کوو چې ویلیډیټ هم کوو که مشکل ورکړي موږ هغه مشکل ګورو که چېرې مشکل نه ورکړي بیا موږ ډایرکټ کمپیوټ باندې دلته کلیک کوو نو دا به تاسو خبره په دې کې کوله چې کله موږ پایپ ته اوږدوالی ورکړو تاسو دا کنسپټ کلیر کړئ چې دا کته نه وږدي اډوکیټ غوندې چې کله تاسو الانټر کوئ تاسو پوینټ واخلئ بیا تاسو ورته اندازه اوږدوالی ورکړئ هغه چې تاسو کلیک کړی نه وي فرض کړئ 180 تاسو اندازه ورته ورکړه دا کوم چې تاسو کلیک کړی وي له هغه نه زیات شي نو دغه کوم یو سیستم لکه اډوکیټ کې چې دا په واټر جیم کې دا بیا نسته هماغه اندازه اخلي خبره خلاصه دا پایپ اوږدوالی هو د باندې فرض مثال زه موډلینګ کوم موډلینګ لیاوټ ته ځم لیاوټ کې دلته پایپ راخلم دې ساحې نه تر دې ساحې پورې دلته زه لینت ورته ورکوم فرض مثال په دې ساحه کې زه ډن کړم دا مې چې کله ډن کړم ستاسو باندې پوهې په خاطر باندې دلته لینت ورکوي د الیویشن ده بل نه دا اټریبیوټ ټیبل ته زه په هغه ساحه کې ورکوي دلته چې کله اټریبیوټ ټیبل ته لاړو انالایز ته ځو انالایز کې اټریبیوټ ټیبل ته ځو یا فلیکس ټیبل ته فلیکس ټیبل کې دا موږ فلیکس ټیبل کې موږ پایپ ته ځو پایپ باندې چې کله موږ کلیک وکړو ګورئ دلته اوس هیزن ویلیم دا یې لیبل ده دا یې لینت ده ګور دلته اوس فټ باندې ده دې ته موږ تغییر هم ورکولی شو چې په دا دلته نه ده اوس دا تاسو زه ښیم زه چې کوم چې یونټ ته چینج کېږي دغه 259 فیټه ده اوس یعنې 259 فوټه ده لینت لري
او د سٹارټ نوټ ده د اینډ نوټ ده ګور اول جوړ شروع کیږي دویم جوړ باندې ختمي ګالته واټر ټینک تاسو بیا زه مکمل پویما ډایمیټر د پایپ چې د شپږ انچ اخلي چې کله زه هغه ته یونټ تغیر کوم تاسو ته ښیم راځو ټول ته په ټول کې مور کې آپشن ته زو آپشن ته چې کله لاړو دلته یونټ سره یونټ په موږ دلته تغیر ورته یونټ بس تاسو په تفصیل سره ټول شان باندې بحث وکم نو دا ویډیو ډیر لینتي کیږي د کوچنیوالي په خاطر باندې ویډیو دلته سټاپ کوم که چېرته زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ د بیل آیکن وای تر څو نوې اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو ورسیږي ان شاء الله په یونټ باندې بل ویډیو کې بحث